د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې هره ورځ سلګونه سیلانیان د سرخاب بند له تفریحي او تاریخي سیمې لیدنه کوي. د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو هیواد کې رواني او فزیکي امنیت تأمین شوی او ښه بیلګه دا هم ده چې د هیواد په سراسر کې زرګونه کورني او بهرني سیلانیان له تاریخي او تفریحي سیمو لیدنه کوي. هممهاله د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې د سرخاب بند تاریخي او تفریحي سیمې ته هره ورځ سلګونه سیلانیان راځي او له شنو اوبو او طبیعي ښکلا خوند اخلي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس هم دې ولایت کې د تاریخي او تفریحي سیمو ښکلا بې ساري ګڼي او وایي چې د لوګر په دغو سیمو کې زرګونه سیلانیانو ته اړینې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. خاب چې کوم بند هغه نه یوازې د اوبو له ادرس نه یا د زراعت له ادرس نه چې یو ډېر اهم او مفید ځای ده. سیاحت دپاره هم هغه ته لوګر ولایت د مختلفو ولسوالیو نه همدغسې د کابل نه او همجواره ولایتونو نه په سلګونو سیلانیان هره ورځ راځي. هلته دوی راځي او دلته لیدنه کوي او خپل تفریح کوي چې څه وخت مخکې هم لله الحمد ترمیم چارې ترسره شولې او امید انشاءالله چې موږ خلک زموږ ولس دلته لا زیاته راشي او خپله تفریح وکړي. لوګر اطلاعات کلتور ریاست د اسلامي امارت راتګ سره سم د لوګر ولایت ټولو تاریخي او باستاني سیمو د حفاظت دپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي. موږ هره ورځ به د ولایت مقام په تایید باندې ټولو ولایتو ټولو ولسوالیو امنیه قومندانو او استخبارات مدیریتونو ته خپل مکتوب لیږو چې د سیمو نه ساتنه وکړي. همدغسې وخت په وخت خپل مستقیم رابطه ورسره کوو. د سرخاب اوسیدونکي او دغه ځای ته راغلي سیلانیان له اسلامي امارته غواړي چې یا د سیمې ته غځېدلې لار ورغوي او پانګوال وهڅوي څو دلته بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي. تفریح دپاره هم یو ډېر مناسبه ډېره ښه ساحه ده، هم د محیط زیست له لحاظه هم د آب و هوا له لحاظه د هر لحاظه ډېره پاکه صفا او ډېره ښه ساحه ده. ډېرې خو بند ته ده، د بند څخه ډېره ښه ساحه ده، ښه سیمه ښه منظره لري او د لامبو لپاره راغلي دغه پنځه شپږو ملګرو سره تفریحي راغلي چکر لپاره. سرخاب کې دغه یو بند ده چې ډېره ښایسته منظره لري، غټې اوبه لري. موږ سره پنځه ملګري ورته راغلي وو، له ډېرو سیمو نه دلته خلک راځي او د اوبازي لپاره لامبو لپاره ته لامبو خورو. اوسني دولت ته زموږ هیله ده چې دغه لاره مثلا یو څه ناسه یا جوړه کړي یا سړک پوخ کړي. دلته د هر ولایت نه خلک راځي، ډېره ښایسته منظره لري، ښایسته باغونه پکې دي. سیاحت لپاره ښه ساحه ده، نو له نورو هیوادوالو نه مو غوښتنه دا ده چې دلته د سیاحت او د چکر لپاره راشي. ښه ساحه ده او ډېری خلک دلته د چکر او سیاحت لپاره راغلي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د اسلامي امارت له بیا ځلې واک ته رسېدو وروسته شته امنیت دې ته زمینه برابره کړې تر څو سیلانیان په ارامه فضا کې له یو ځای څخه بل ځای ته د تفریح لپاره لاړ شي.